بیا د امریکا او د غرب د ګټو په پوسته کې ناست دی. ټوپک ته بلاس کلو غواړي ټوپک لکه د غني خان خبره وایي توره راواخله توره پورته که میدان ته ځه. ولې ملکي خلک د پاکستان هدف دي؟ نن یې راله دونه کسان مړ کړل او دن یې را دونه کسان مړ کړل. راپاڅېد د خپل دولت او د خپل وطن لپاره چغه وباسو او په پاکستان باندې ورشو. د دې یو درد چیغه به پورته کیږي څه په مستقیم ډول او څه په غیر مستقیم ډول د پنجاب د جبر لاندې جوړ کړي. څومره به غرب د دوی نه دفاع وکولی شي؟ خو د امریکې سره دوستي د هغې ملک د منځ نه تللې ده. دا دوکه تر څو پورې کولی شي؟ که کامیابیږي امریکا او که ناکام کېږي نتیجه به د پاکستان په خاطر مرغی انشاءالله. د هغوی نوم او نشان غواړي ورک کړي. ګوره دغه پښتانه بیا هندوستان سره دې تاسو سره دي او نه هندوستان تاسو سره بیا درکوي. آیا دوی په دغه بدلونونو کې رول نه لري؟ او دلته لګیږي لږ یو کال او ډوره نه منو په دې باندې کېږي په دې باندې خلکو له دوکې ورکوي. ټوپک ته بلاس کول غواړي او افغانستان جوړول غواړي بله هېڅ لاره نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستان د پرلپسې هوایي بریدونو په لړ کې د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بریدونه کړي دي. د دغه مظالمو په نتیجه کې لسګونه افغانان شهیدان شوي دي چې ماشومان، ښځې، سپین سرې او سپین ګیري پکې شامل دي او همدارنګه په سلګونو د 200 نه زیات ټپیان دي. د دې مهم بحث لپاره را سره سیاستوال، د چارو شنونکي او په نړیوالو مسایلو باندې پوي، بیا بالخصوص د پښتنو په مسایلو کې د اوږده موده تحلیلونو، شننو او لیکنو مالک ښاغلی مشال خان ټکر صاحب میلمه دی. ټکر صاحب تاسې ته په سیاق کې هرکلی وایو. ډېره ډېره مننه. پاک الله دې خوشحاله لره، ښه ده، وفا دې قربان. ټکر صاحب، اول دا چې د افغانستان ولس ته، دردېدلو خلکو ته او هغوی چې د غم په ټغر ناست دي هغوی ته تسلیت ووایم. پوښتنه په همدې باندې راپیلو چې ولې ملکي خلک د پاکستان هدف دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانه، اول تاسو ته، ستاسو د ټلویزیون همکارانو ته، لیدونکو ته او د لر او غر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ خبره ده، نو دا یو خپل ځانګړی تاریخ لري چې پاکستان به خامخا جنایتکاري کوي او د خپلو بادارانو پروژه به مخ په وړاندې بوځي. ګنې پاکستان به له منځ نه ځي، ځکه چې پاکستان یو هیواد نه بلکې دا د دې سیمې لپاره د انګریزانو یوه پروژه ده. ګرانه، هر کله چې په کال 1909 کې دویم جهاني جنګ پیل شو او هټلر انګریزان په مخه راغشتي وو او لاره کوڅې ترې نه خطا کړې وه، نو دوی پوه شول که دا جنګ موږ وګټو هم موږ به دومره توان پاتې نه وي چې موږ به د هندوستان په شان دومره لوی وطن خپله قانوني وساتلی شو. نو انګریزان په هندوستان کې، نو انګریزانو دا پرېکړه وکړه چې موږ به هندوستان پرېږدو. خو د دویم جهاني جنګ نه وروسته شوروي اتحاد د یو کمونیست زبرځواک هېواد په څېر رامنځته شوی او د موزیتنګ په مشرۍ کې چین هم د یو بل کمونیست انقلاب په لوري روان و او دا دواړه د انګریزانو دښمنان وو. نو انګریزان پوه شول چې دلته د هندوستان په شکل کې یو بل زبرځواک هېواد منځته راشي، نو بیا به په دې سیمه کې نه موږ او نه زموږ تاجانو ته د خپې د لګېدو ځای پاتې شي. نو انګریزانو دا پرېکړه وکړه چې د هندوستان نه به ځي او هندوستان به په څو برخو کې ویشي. نو دوی د اسلام په نوم د یو هېواد پاکستان جوړولو پرېکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د پاکستان په شکل کې دوی خپل شتون لا دوام ورکړي او په اسلامي نظریه به د شوروي اتحاد د کمیونست نظریې مخنیوی وشي. به تاسو دا سیمه په اور کې لاو کړي او د پاکستان نه به داسې یو اسلامي بنسټپال هېواد جوړ شي چې بیا به تاسو د قانونه هم اوس برطانوي ډیپلومات ورته وویل هېوادونو او قومونو په ځمکو باندې جوړ کولو لپاره د تل لپاره د پاکستان سره مشترکان د دوی سره په جنګونو کې بوخت وي. نو د تل لپاره به پاکستان کمزوری وي او زموږ او یا زموږ احتیاجانو ناسته به ناست وي او هم هغه شان وشول او اوس هم لګیا دي په پاکستان کې هم هغه څه کېږي.
یو مهاجر چې د هندوستان نه پاکستان ته راغلی و نو بیا وروسته ویلي وو چې د پاکستان په جوړېدو کې چې د خلکو دا څومره قتل عام وشو په 12 نه تر 14 میلیونو خلکو پکې هغوی پکې بېکوره شو 12 لکه خلک پکې وژل شو شاوخوا 100 زره ښځې پکې یا مړې شوې یا وتښتول شي او یا د هغوی د ناموسونو سره لوبه شو نو که د دې په بدله کې دا ټوله دنیا هم پاکستان کېدو نو بیا به هم چېرته د پاکستان د جوړېدو لپاره هېڅ قسمه مبارزه نه وه کړې نو ګرانه پاکستان د وینو پیداوار دی او په دې کې یو ځل په کال 1901 کې په دوه برخو کې ویشل شو او دا ځل به په بشپړه توګه پاکستان له منځه ځي انشاءالله خو پاکستان به په خپله له منځه نه ځي بلکې دې پسې به د بنګالیانو پسې ټوپک ته لاس کول غواړي ټکر صاحب تاسې د پاکستان په تاریخچه باندې ښه خبرې وکړلې خو د پاکستان د تاریخچه کې چې څه او دغه کوم تسلسل چې دی دغه کومه لړۍ چې روانه ده په افغانستان باندې اوسني بریدونه هم د همدې لړۍ برخه ده او که دا د دې تر شا نوي هدفونه دي نوي اهداف شته دي یا د دې بریدونو تر شا پاکستان نوې کومه موقع لټوي اوس په نړۍ کې او په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې دا کومه لوبه نوې لوبه شروع ده نو په دې نوې لوبه کې روس چین پاکستان ایران او ترکیه یو اړخ دي او امریکا هندوستان او یورپي هیوادونه بل اړخ دي نو روسیه خو د اوکراین سره په جنګ کې خلولې دي په زرګونو اقتصادي کومکونه په لګولې دي بل امریکا سره د ملګرو مرکزی اسیا ته ځان رسول غواړي چې هغه ته روسته په دوه محاذ باندې جوړ کړي خو په دې لوبه کې په پاکستان کې عمران خان نه زیدو هغه د پاکستان فوج او پنجابي اسټابلیشمنت اقتدار نه لور کړو او چې کله یو پنجابي شهباز شریف د پاره د دوه اوټونو ضرورت وو نو محسن داول په اسلام آباد کې وو د پی ټی ایم مشر علي وزیر د جیل نه ولا راوستو او د دوه هم هغه پنجابي شهباز شریف ته وټ ورکړو او شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم شو او امریکا ته په دې سیمه کې ولو لا صحنه ته لاره هواره شو بل اړخ ته په پاکستان کې دا کوم څه شو هغه کار په افغانستان کې نه کیږي ځکه چې په افغانستان کې د طالبانو پښتون کې د امریکا او دغه اتحادیانو ته د مرکزی اسیا هیوادونو ته رسایي ډیره زیاته کړه د پاکستان خو د تل لپاره په دوه بیړو کې اخی دي پاکستان چې په کوم ګروپ کې دی په هغه ګروپ کې چین روس ایران هم دي چې هغه د امریکا اقتصادي نظامی او ستراتیژیکي دښمنان دي اوس په دویم ګروپ کې امریکا سره هم پاکستان لګیا دی لوبيږي او چې کوم یو کس په دوه بیړو کې دی نو هغه په منځ شليږي د دې نه پرته پاکستان اوس اقتصادي سیاسي جمهوریت او اخلاقی لحاظ سره د خبر په غاړه ولاړ دی نو امریکا د پاکستان د ستونزې په نظر کې نیولې دي او دا غینا په دې سیمه کې خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټې پورته کوي او زموږ په سیمه کې د پاکستان نه کار اخلي بل اړخ ته پاکستان د امریکا ستراتیژیک او اقتصادي ملګری نه دی بلکې د امریکا ستراتیژیک او اقتصادي ملګری د چین پر ضد هندوستان دی هغه بل ورځ ډونالد ټرمپ وویل په هندوستان برید وکړو نو موږ د هندوستان نه دفاع کوو او چې څنګه ما ویل چې پاکستان هر لحاظ سره خبر په غاړه ولاړ دی اوس امریکا د انټرنیشنل مونیټری فند IMF او د نړیوال بانک نه د پاکستان سره کومکونه کوي هغه د اقتصادي بحران نه وباسي او امریکا د پاکستان لاره په افغانستان کې ریجیم چینج یعنی د افغانستان د اسلامي امارت دولت لمنځه وړل غواړي افغانستان کې یو خپل لاسپوڅ دولت رامنځته کول غواړي چې د هغه دولت لاره د مرکزی اسیا هیوادونو ته ځان ورسوي د مرکزی هیوادونو اړوند د چین او د روس په منځ کې یو تړون شوی دی چې د مرکزی اسیا په هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ذمہواری چین اخیسته ده او د امنیت ذمہواری روس اخیسته ده نو دا کار اوس په افغانستان کې هم شروع دي نو چین لګیا دي د افغانستان سره اقتصادي کومکونه کوي او روس لګیا دي په افغانستان کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي او د افغانستان د اسلامي امارت سره د نو اړیکو سربېره ستراتیژیک اړیکې هم پیاوړې کوي ځکه چې روس او چین د امریکا او پاکستان د دې لوبې نه خبر دي دلته یو بل لوبه شروع ده د هندوستان او افغانستان په منځ کې ګټې سره شریک دي دا دواړه طبي ملګري دي پاکستان د هندوستان ځمکه هم نیولې ده او د افغانستان ځمکه هم نیولې ده نو ان شاء الله چې دا ځل به د پاکستان نه په دې لوبه کې یو ترسکون سینډویچ جوړیږي ټکر صاحب یعنی پیخي نامني جګړې
په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په افغانستان کې دغه ټول د دې لوی لوبې برخه ګڼئ چې پاکستان بیا عسکري کوي، بیا د پردی په پوسته کې ناست دی، بیا د امریکا او د غرب د ګټو په پوسته کې ناست دی. پسله ګوره ګرانه، ما خو دا خبره ډېره په تفصیل سره بیان کړه چې د امریکې چې څه پروژه ده هغه ما تاسو ته وویل. پاکستان د قبر په غاړه اقدام معاشي ته ولاړ دی. په پاکستان کې جمهوریت نشته. په پاکستان کې هر یو شی د پاکستان فوج په لاس کې اغشتی. نو پاکستان اوس لګیا دی چې هغه خپلې بدبختۍ څنګه چې د افغانستان د انقلاب په وخت کې د پاکستان سره د 30 ورځو بجټ پاتې او دوی په افغانستان کې د امریکې د خوشحالولو لپاره لاسوهنه پیل کړي. نو هغه کار اوس پاکستان بیا کوي. خو زه یوه خبره کوم چې ما به په تېر شوي دولت کې هم دا خبره کوله، تش په نوم په جمهوریت په دولت کې چې دوی به وي چې نه راله دونه کسان شهیدان کړل، دونه راله مړه کړل، دونه راله ټپیان کړل، په دې کلي راله بمباري وکړه، په هغه ځای راباندې نو ډېر ښکلې منشیان یې د ځان جوړ کړي. موږ له دغه کار دی اوس هم پکار دی چې ځان منشیان جوړ کړو چې په پلانکي ولایت یې راله بمباري وکړه، په ډیګري ولایت یې راله بمباري وکړله، 2 کسان یې شهیدان کړل. او که د دې لپاره موږ عملي پروګرام وکړو بغیر د عملي پروګرام نه غواړي هېڅ کې قربان نشم. موږ پکار ده چې عمل ته دغه ورکړو، لاس ورکړو. لکه ګوره زه ته یو خبره زه لیونی نه یم، ما دنیا کتلې دا هر څه نه خبره چې زه هر وخت د جنګ خبرې کوم ولې کوم. ګوره ګرانه، زه په یو داسې کور کې زېږېدلی یم چې ټوپک مې په لاس کې اخیستی نه وي، ځکه چې پلار به دا اجازه نه راکړه. بس کتاب یې راله په لاس کې راکړه چې بچې درس وایه. ډېر درسونه مو ویل، دنیا مو وکتله. چونکې زما تعلق د یوې سیاسي او تاریخي کور سره دی، نو په ډېر کم عمر کې ما سره د لوی افغانستان احساس پیدا شو. هم ستاسو سره مې په کال 2014 کې په شمشاد ټي وي کې مرکه کړې وه چې څنګه زه د 18 کالو په عمر کې افغانستان ته راغلی وم چې خپل وطن ووینم. ګرانه، ما په 100 هېوادونه وکتل، خو زه په یوه نتیجه ورسېدم چې تر څو پورې لر او بر یو ځای شوي دي او د اباسین او د مارګرې د غرونو نه تر د امو دریا پورې لوی افغانستان جوړ شوي دي، نو نه به د لر او بر د ټول افغان ولس ستونزې ختمې شي او نه به د لوی افغانستان ستونزې ختمې شي. او هغه به څنګه کېږي چې ټوپک ته به لاس کلو غواړي. ټوپک لکه د غني خان خبره وایي توره راواخله، توره پورته که میدان ته ځه، او لوګی لمبه شه په مستۍ کور د جانان ته ځه، ګنې ډوبېږي په پیتې او په حلوا کې بوله، او جنت د بیلو د ټیپورو په سودا کې بوله. ګوره ګرانه، د چین یو تاریخ پوه دی چې د هغه نوم دی سنجو. هغه د نن 2500 کاله اګاهو یو کتاب لیکلی چې دا کتاب نوم دی د آرټ آف وار، یعنی د جنګ هنر. نو هغه لیکي که تا ته خپل ځان معلوم وي او خپل ځان ښه پېژنې او تا ته خپل دښمن معلوم وي او تا هغه هم ښه پېژنې، بیا د 100 کالو د جنګ نه مه یارېږه. نو اوس به راشو اوله ځان ته. نو موږ افغان ولس ته خپل ځان ډېر ښه معلوم دی چې د سکندر یوناني نه راواخله تر د اوسه پورې چې چا هم په افغانستان تېرې کړی دی او افغانستان اشغال کړی دی، نو مو هغوی له ماتې ورکړې ده او د خپل ګران هېواد نه مو په ډېره بېعزتۍ او بې شرمۍ سره شړلي دي. او خپل ازلي دښمن پاکستان هم موږ ته ډېر زیات د نږدې نه پېژنو چې 4 جنګونه یې په خپله د هندوستان سره پیل کړي وو او په هر یو جنګ کې به هندوستان ته د اوښ پلونه جوړول، تر دې چې په کال 1901 کې په مشرقي پاکستان کې خو د مغربي پاکستان 93,000 فوجیانو په ریسګورس ګران ډاګه کې خپل پتلونه پرېښول او د نیم نه زیات پاکستان او بنګلادیش جوړ شو. او په کال 1999 کې د کارګل په جنګ کې د پاکستان مړه فوجیانو جسدونه د هندوستان نه پاکستان نه اخیستل چې کوم په جنګ کې مړه شوي وو، نو بیا هغوی هغه ته په هندوستان کې ښخ کړل. نو یا زما ګرانو افغانانو وروڼو، اخر موږ افغان ولس د پاکستان سره د 100 کالو د جنګ نه ولې یېرېږو؟ موږ ولې د خپل تاریخ نه زده کړې نه کوو؟ موږ ولې په پاکستان باندې نه ورځو چې ټول عمر به دې ته راسي په د ځان نه به منشیان جوړ کړي او دا به وایي چې نن یې راله 2 کسان مړه کړل او دن یې راله 2 کسان مړه کړل. د بس ځان د تېر شوي دله په شاتي منشیان مه جوړوئ. راپاسې د خپل دولت او د خپل وطن لپاره چغه وباسو او په پاکستان باندې ورشو. ورې بله لار پاتې ده، زه لیونی نه یم، خو زما په خدای قسم که بله لار د دې نه پاتې چې موږ په پاکستان باندې ورشو. ټکر صاحب، د
ډاکټر صاحب تاسو سره خو مې پروګرامونه ډیر کړي دي تاسو مخکې یادونه مو کړه تاسو ویل چې دا مشارکت به په خپل رامنځته کیږي او دا درد به سره را شریکيږي او دا خلک به سره بیا په درد را یو کیږي نو اوس څه وایي د بلوچستان د پښتونخوا او د افغانستان دا درد را یوځای شوی دی او د دې درد د دې یو درد چې په پورته کیږي قربان د کیوبا د مشرق فیډل کاسترو داغه سره د ارجنټینا یو ډاکټر په کیوبا کې انقلاب راوست چې داغه نوم شګویرا داغه یو قول هغه وایي چې په ونه کې مڼه پخه شي نو هغه پسې به ډنډره اخلي راغورځوي به او بیا به خوري او که تا لاندې خوله چینګه نیولې وي او وایي چې دا صاحب په خپله زموږ په خوله کې راوغورځي او زه به خورم وایي هغه صاحب به مرغۍ اول زخمي کړي او هغه بس خاشي نو چې ښکته راوغورځېږي نو بیا به د خوراک دي ګرانه حالات جوړ دي په افغانستان په کوزه پښتونخوا محکوم افغانستان کې او په بلوچستان کې حالات جوړ دي مړه تیاره ده دې پسې ډنډر راغستل غواړي په دې نه کېږي زه خو یم چې دې ټولو له چې څنګه په افغانستان کې پاکستان دا 15 کاله لاسوهنه کړې ده په کار چې په ښکاره ډول باندې موږ دوی له لاس ورکړو دا بلوچ او دا د کوزې پښتونخوا دا زمونږ وروڼه دي په کار ده چې موږ سره لاسونه شریک او د پاکستان د تاریخ برخه جوړه کړو ګینې دا یاد ساتئ چې موږ ټولو بر هم بر او هم لر څه په مستقیم ډول او څه په غیر مستقیم ډول د پنجاب د جبر لاندې ژوند تېر په کار چې دوی له موږ لاس ورکړو حالات ګوره بالکل ترې د قربان دي ستاسو وړاندوینه و چې دا حالات بخپله دې ته جوړیږي پاکستان په خپل حالات دې ته جوړ کړي دي د بلوچستان سره هغه سي جبر د پښتونخوا سره هغه سي جبر او په افغانستان کې دغه سي جبر او د بیګناه خزو ماشومان وژل دا به د خلک د دې خلکو ترمنځ یو قوي تړاو او یو قوي پیوستون رامنځته نه کی تل په سلا قربان دي ګوره پاکستان د نفرت او کرکې په بنیاد جوړ شوی او چې کوم هیواد د کرکې او نفرت په بنیاد جوړ وي نو هغه به یو ورځ خامخا لمیز نه ځي لکه پنجابي مسلمانانو د هندوانو نه په متحده هندوستان کې کرکه کوله نو هندوستان مات شو پاکستان جوړ شو بیا پنجابیانو د مشرقي پاکستان د مسلمان بنگالیانو را کرکه کوله نو پاکستان مات شو بنگلادیش جوړ شو اوس پنجاب د پښتنو بلوچ او سندhiانو نه کرکه کوي نو ان شاء الله چې پاکستان رواني او لوی افغانستان بلوچستان او سندو دیش په جوړيږي خو ګرانه زه یو خبر کړی دا چې د پاکستان لپاره د ټولو نه لوی ستونزه چې کومه ده هغه تشدد دی نو اوس پاکستان هم اخر نه دغه نه پس سریږي چې په پاکستان کې څوک تشدد لري نو دا خبره د اسلام نه هیڅ خطر نشته ځکه چې خو مسلمانان دي خو دغه په نوم جوړ شوی اسلام په نوم باندې پاکستان ته د ټولو زیاته خطر دا تشدد ده ځکه چې هغوی که بیا تشدد وشي نو بیا به د مشرقي پاکستان چې د نورو صوبونه د نورو صوبو خپل ازادي واخلي نو پاکستان څه کوي پاکستان دا کار کوي چې کله په پاکستان کې داسې ګروپونه منځته راشي چې هغوی تشدد کوي نو پاکستان هغوی ته وایي چې تاسو جلسې کوئ لاریونونه کوئ هر څه چې کوئ خو تشدد به نه کوئ نو عمران خان 15 شپې هغه جلوسونه او لاریونونه په پاکستان کې وکړي چې د هغې د پاکستان په تاریخ کې مثال نه ملوي تاسو چې په پاکستان کې داسې تنظیمونه چې هغه تشدد شروع کړي لکه پی ټی پی شو یا بیله شو نو بیا څه چل شي چې په دې ګروپونو کې چې نور کوم ګروپونه دي مختلف ګروپونه نو هغه کې پاکستان استخباري ادارې یو مشر سره خپل تعلق یو څو ورځې جیل ته بوځي او بیا او خپل پروګرام د عادت تشدد په اړه کې ورته چې ورته نو دوی بیا د پاکستان د حکومت په وینا د پاکستان په بدر دي شروع کی
خو چې کله د بیله او ټي ټي پی چې اوس څنګه د تشدد زیات کړی دی نو بیا دغه کس غیب شي او وایي چې زما ژوند ته خطره ده او بیا چې څه ټایم دا که فرض که خدای مه کړه که دا د ټي ټي پی او د بیله دا تحریکونه چېرته پاکستان وځپي نو بیا به دغه کسان لکه د موسیبي چې د خانو بشان د سوړو نه راوځي او پیپ به شروع کړي چې زما ژوند ته اوس خطر نشته نو ګرانه مقه خبره ده زما مقه خبره ده ټوپک او ټوپک بله لار نشته. ټکر صاحب د موضوع یو بل اړخ ده غرب د پاکستان ملګرتیا تر کومه بریده پورې کولی شي. موږ او تاسو په وروستیو کې د ایران او اسرائیل په جګړه کې د غرب ملګرتیا ولیدله چې د اسرائیل نه څومره دفاع وکولی شوه هغه هیوادونو نه چې په هغې کې د غرب اډې وي هلته د هغوی مرکزونه وو هلته د هغوی ستراتیژیک مرکزونه وو هلته د هغوی نظامی مرکزونه وو هغه په نښه شو. د پاکستان نه څومره دفاع کولی شي؟ آیا پاکستان د اسرائیل نه یو قوي عسکر او د هغوی دپاره یو قوي ادرس دی؟ پاکستان په څه ډاډه دی؟ څومره به غرب د دوی نه دفاع وکولی شي؟ ګوره ګرانه هر کله چې د پاکستان د فوج مشر جنرال اسیم منیر په دغه کې په سپینه ماڼۍ کې د دغه سره ملاقات و د ډونالډ ټرمپ سره نو هلته هغه سره ټولې خبرې شوې او چې ته به دا قسمه کارونه کوي کوم کارونه چې هغه ته کولی شوي هغه کارونه هغه نشي کولی. یو خو کار هغه و چې ده ورته ویل چې ته د باګرام اډه تاسو له اخلي صحیح شوه یوه سره دا کړې وه او چې د باګرام اډه واخلم نو بیا به تاسو دغلته کښېنئ او دغلته به بیا هغه ریجیم چینج کوو چې څنګه ما وختي ویل چې بیا به مرکزي اسیا ته ځان ورسوو هغې کې خو هغې کامیاب نه شو. بیا په دغه کې په ایران کې دا کومه لوبه چې د امریکا چې کومه ده هغه د چا دوستانه ده امریکا او د هغې اتحادیان د خپل ځان دوستان دي. لکه هنري کسنجر ویلو چې د امریکې سره دشمني ښه خبره نه ده نقصان کوي خو د امریکې سره دوستي د هغې ملک د منځ نه تللي ده. لکه ګوره په دغې ضیاءالحق باندې امریکې څه ونه کړه د افغانستان خلاف لکه ویلیام میسي دا د سی مشر د ده سره د ده مرستیال د ضیاءالحق سره ملاقات و نو ضیاءالحق دوی ته څه خبره وکړه نو هغه کس هغه خپل مرستیال ډېر وچړه د ضیاءالحق په مخ کې چې ضیاءالحق څه وایي دا ټیک خو چې څه ټایم د افغانستان مسله حل شوه شورویان د افغانستان نه لاړل نو بیا چې د ضیاءالحق سره څه شو نو هغه تا ته پته ده. زما مطلب دا دی چې د پاکستان او دغه د امریکا دا طبیعي ملګري نه دي ځکه چې ما څنګه وایي چې پاکستان د چین نه ځان نشي خلاصولی. د پاکستان 80 سلنه وسله چې کومه ده هغه چین نه را روانه ده او دلته امریکا چې کومه ده نو د هغې ستراتیژیکي او ټولې ګټې د هندوستان سره تړلي دي او هغوی ته هم دا پته ده چې که سبا غویمه جوړه شي نو پاکستان د چین مخالفت نشي کولی او چین سره دغه معاشي دغه ده شخړه ده د امریکې نو ته ګوره چې پاکستان سره څه کېږي. زما دا خبره یاد ساتئ چې به پاکستان سره به څه کېږي او ما که خبره ده چې انشاءالله د پاکستان او د هندوستان جنگ به شروع کېږي او ته به ګورې چې د پاکستان به تاریخ برخه جوړېږي او که به نه جوړېږي. ټکر صاحب تاسې دلته د طبیعي ملګرتیا خبره وکړله خو په سیمه کې خو هم پاکستان سرخوږی جوړ کړی دی د سیمې لوی پروژې د دوی د لاسه ځنډېدلې دي په سیمه کې اقتصادي پرمختګ د دوی د لاسه ځنډېدلی دی او بیا دا تحلیل هم کېږي چې پاکستان ته همدا وظیفه ورکول کېږي چې په دې سیمه کې د پرمختګ مخه ونیسي. نو که د پرمختګ مخه نیسي دلته د دوی د طبیعي ملګرو او د غیر طبیعي ملګرو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې څه راځي؟ زه بیا خپلې خبرې له راځم چې د امریکې ستراتیژیک ملګري په دې سیمه کې هندوستان دی پاکستان نه دی. دلته امریکا دا غواړي چې په دې سیمه کې د چین لپاره یو بل محاذ ولري چې هغه صرف هندوستان کې دي چې بل نشي کېدی.
نو پاکستان چې څومره هغه استعمالول شي دوه استعمال کوي خو چې هر کله چې څنګه ورسره د روسیانو د پلو نه پس په افغانستان کې وکړل نو هغه کار به هم د پاکستان سره کېږي ځکه چې زه یو خبره بله کوم چې مسلمان نړۍ په پاکستان کې یو مسلمان هیواد نشي برداشت کولی چې هغه سره اټومي بم ته ګوره چې مخکې څه کېږي که په ایران کې که کامیابیږي امریکا او که ناکام کېږي نتیجه به د پاکستان په خاتمه باندې ان شاء الله. ټکر صاحب د نړیوال نظم خبره هم په دنیا کې یو توده موضوع ده په دې باندې سیاستمداران هم لګیا دي او دلته د اقتصاد محوره سیاستونو خبره هم کیږي چې راتلونکي سیاستونه به په اقتصاد باندې وي او راتلونکي روابط به هم په اقتصاد باندې وي. لدی بود نه هم پاکستان په سیمه کې یو سیال هیواد نه دی. آیا پاکستان چې څه کوي مخکې تاسو وویل چې دا یو طبیعي هیواد نه دی دا یو جوړ هیواد دا یو جوړه شوې جغرافیا ده آیا هر څه چې کوي د ځان د ساتلو دپاره کوي دا چې نه اقتصاد لري نه یو طبیعي هیواد دی او نه هم د دې وړتیا لري چې په دغه لویو نړیوالو لوبو کې دوی نه دې نه بعد هغه توازن وساتلی شي نو آیا څه چې کوي د ځان د ساتلو دپاره کوي دا دوکه تر څو پورې کولی شي؟ ګوره ګرانه دا ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وویل چې پاکستان یو پروژه ده دا یو هیواد نه دی دا د یو پروژې لپاره جوړ شوی دی هغه پروژه روانه ده مخ په وړاندې باندې ځي چې څنګه دغه پروژه ختم شي د پاکستان حالات خراب دي یا پاکستان ته د نور زور ځکه چې اوس فرض کړه ما سره په لاس کې یو چاقو دی او هندوانه در سره هغه په خورم خو چې هندوانه ختم شي د چاقو ضرورت پاتې نشي. پاکستان په دې سیمه کې اول برتانوي او بیا دغه نه پس امریکای په دې سیمه کې د خپل ګټو لپاره ساتلې چې دغه په مختلفو وختونو کې او چې څنګه ما کولنه بیان کې ول خپل پروژې په د دې ځای سره مخوړانه بوزي نو دا پروژې په پاکستان غواړي کنه غواړي دې په مخوړانه بوزي کله کدی بونه نو د مز نزي نو چې تر څو پر دا پروژې د مخوړانه بوزي شي بوزي به او چې تر څو پر نشي بوتله په هغه ډول پاکستان معاملې ختم پاکستان د تاریخ برخه جوړیږي ان شاء الله دا یو څه پاکستان په دې دنیا کې د هوا په شکل باندې مستر نه دی راغلی زه بار دا خبره کوم بار چې دا د پروژې په شکل کې راغلی دی او چې پروژه ختم شي بیا د ضرورت پاتې نشي. دلته یو بل بود دی ټکر صاحب چې هغه د افغانستان لسګونه میلیونه نفوس یا که په ټوله کې وایو د پښتنو کابو 100 میلیونه نفوس همداسې د بلوچستانو دلته د یو لوی ملت خبره ده دلته د یو لوی ولس خبره ده او د یو لوی انساني قتلې خبره ده دغه لوی انساني قتله دا خو هم یو ظرفیت لري یو زور لري یو قوت لري آیا دوی په دغه بدلونونو کې رول نه لري دوی په دغه بدلونونو کې لوی لاس نه لري دوی په دغه بدلونونو کې همداسې پاتې شي دوی په دغه بدلونونو کې هیڅ تاثیر ونه لري؟ ګرانه څنګه ما ویل چې په دنیا کې دوه ګروپونه جوړ شوي د هغې نومونه مې واخیستل ځان له به ځای په خپله جوړی په دې کې د افغانستان ځای نه ما چې کوم نومونه واخیستل د افغانستان پکې بحیثیت د پروژې لګیا دی استعمالي نو خبره داسې ده چې پکار ده چې موږ ځان خپل ځای پیدا کړو ځکه که نن امریکا او د چین په مخ کې اختلافات دي او د امریکا او د روس په منځ کې اختلافات دي او هغوی نه بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړیږي او که بیا روس راځي او چین راځي او یو اقتصادي پرمختګ زموږ په ملک کې او بل نظامي نو پکار ده چې موږ نه وغوښتو چې موږ له سره کوو ګوره چې وي مور علي ماشوم له پیور کې چې ماشوم وجړي په ډاګه دی و چې موږ سره په افغانستان خبره کوي موږ سره به ډیورلند بینونی سرحد نه مني لس کاله د شوروي اتحاد په افغانستان کې ناستو دا وی لاس پوسو یو پیرا روس شوروي اتحاد ته ویل چې ډیورلند سره بینونی سرحد نه مني شل کاله دا تشکیل جمهوریت دلته اشغال ناستو او اشغالګر ناستو د شل کاله کې د افغانستان دولتونو یو شلو اته
څلوېښت ملکونو ته ویلي چې ډیورلینډ سره بین المللي سره بمنې نه نیم دی ویلې ورته نو چې دوی ورته وایي هغې وایي خبره داسې راګرانه چې چا سره به خبره کوي خبره د ګران ټیک لکه ګوره چې څه کوم امریکایي سفیر وه په پاکستان کې هغه چې پرویز مشرف سره مې وشوه نو ورته وایي چې موږ سره طالبانو خلاف وکړو وایي وایه وایي چې ته څه غواړې تعلیم نه راکوو چې موږ څه غواړو هغه به موږ راکوو او هغه شانتي شو ګوره موږ ګران ټیک کوو دا به نه کوو چې راسي ما ملک کې د امریکا خلاف پروګرام شروع کړي یا امریکا ته دلته کې د درست خلاف ما نه بس راکوو په ټاکه به چې وایي بس ډیورلینډ د نن سره حق نه مني خو چې څوک نه کوي نو هغوی ورته وایي په دې خو کار نه کېږي ګرانه موږ به وایو چې موږ خپل وطن غواړو بس د هغې نه به دا خبره کېږي خبره نه کېږي زه طالبان درونو ته همیشه یوه خبره کوم یارونو دا زه چې کومې خبرې کوم که نه دا زه د هوا نه نه کوم زه په دنیا کې ناست او زه د دنیا د خصوصو نه خبرېږم دا زه چې کومې خبرې دې ته اشارو کې کوم نو په کار کې دې خبرو نه لکه زه تاسو یو بله خبره کوم وروره دوی چې په قدرت کې راغلل نو ما یو ویډیو کړی چې اوس هم پرته ده په پښتون ټي وي باندې ما ورته ویلو چې په ملک کې مردم شماري وکړئ سرشمېرنه وکړئ چې څوک څومره دي ځکه چې اوس فرض کړه 2 کورونه په افغانستان کې یو کې 40 کسان دي بل کې 10 کسان دي نو چې زه هغوی سره کومک کوم نو هغوی سره به زه یو شان کومک کوم دا چې باش باندې چې په دې کور 15 دي هلته 10 دي هلته 20 دي هلته 2 دي نو د هغې مطابق به بیا دوی سره کومک کوم که نه خو چې ما ته پته نه وي چې په دلته څونه کورونه دي اول چې افغانستان ته دا پته ولګي چې د افغانستان څونه نفوس دا زموږ کې وایي چې 20 میلیونه 40 میلیونه پوځونه دا ټولې اټکلې دي ځکه چې په افغانستان کې معیار نه ده شوی لکه ګوره زه تاته یو خبره مهرباني موږ چې په سکول کې موږ به اورېدل چې په افغانستان پښتانه 15% دي دا به موږ چې دا 15% افغانان پښتانه دي په سکولونو کې به زموږ په کتابونو کې همدا راتله بیا په یو کتاب د کامر په وخت کې لیکل شوی زه په ماسکو کې هغه کتاب ما کتو نو دوی ډېر دا پښتانه راکم کړي چې په هغې کې 8 پوځو ته رارسولي مثلا بیا که موږ د افغانستان تاریخ وګورو نو په افغانستان کې باباچا صرف پښتون ناست یوازې باباچا ناست او ګر چاپېره به ټول بیروکریټ چې کوم هغه تاجکان ناست نو هغوی څه چل وکړه هغوی چې به یو تاجک یو علاقې ته ولېږل د پښتنو چې لاک چې هغه بېسواده کسانو ورته بیا کاغذ ورکړه چې دا کاغذ تاسو ډک کړئ تاسو په کور کې څونه کسان دي دا د دولت تاسو سره کومکونه کول غواړي نو هغه بیچاره به خو بې تعلیمه خلک او ټیک ده خو دوی به کې د قومیت خانه خالي پرېښه بیچاره فارمونه به دوی راغلل کسان ورته کېناستل د قومیت د پوهې کې تاجک نو ما ته یو میاشتې مخکې د تهران نه ټلیفون شو یو کس و همایون یوسفزي د لوګرو ما ته ټکر سه لزره مونږ یوسفزي پښتانه او خواته راسه بل کله الته 4,000 یوسفزي پښتانه خو زمونږ تذکره کې تاجک لیکل شوی نو ګوره په ډېر لوی سازش سره د پښتنو هغه اکثریت دوی نن سبا په بین المللي دغه کې کتابونه کې 10 سلونه تر چې دا د دنیا ته خو کې افغانستان د پښتنو وطن نه دی د غیر پښتنو وطن نو راګور دا چې خبره کوم چې اوکې سرشمېرنه چې دنیا ته پته لري چې څوک او د افغانستان پته ولګي چې افغانستان کې ټول نفوس څومره دی ځکه دا سوال ما دلته ابروز یو ټلویزیون په هغې مرانه یو کس تاسو کې د لوی افغانستان دښمن یو کس ټول تاجکان یې د تاجکو د نور ټول نه یاد یو خاصه طبقه ده نو هغه وایي چې تاسو خو بس به سره نه مې ماته به د انټرنیټ خبره وي په انټرنیټ کې خو داسې مې ماته به د انټرنیټ خبر نه کوي مې تاسو مو سره داسې کار کړی ستاسو د بیروکریټانو مې سره په افغانستان کې داسې کړی د کوڅه پښتونخوا یو کس هغه پی ایچ ډي کړی ده په دې سلسله کې هغه وایي زه د افغانستان په کلي کې ګرځېدلی وایي زه پښتانه خو ټول په غرونو کې اوسي وایي چې درنه هغوی د سره سرشمېرنه کوي که نه چې سرشمېرنه لاسې شي هغه وایي د افغانستان او یا سلنه خلک چې کوم دي هغه پښتانه دي او هغه راکوز کړي 200 سنه اوکې لکه حقیقت نظر خبر کې قربان شي من ټکر صاحب دا معلومات هم ګټورو ډیر ګټورو خلکو ته پاکستان بریدونه کوي
په دغه بریدونو باندې کوم اهداف چې تاسې تشریح کړه، کوم هدفونه چې تاسې ډیر ښه واضح او روښانه وویل، آیا په افغانستان کې په بریدونو باندې دې هدف ته دا رسی یا دغه هدف ترلاسه کولی شي یا د دې فشار په ذریعه کې هغه که مخکې په پښتونخوا کې کوله اوس هم روان دي او که په بلوچستان کې کوي او که دلته کوي، آیا دې هدفونو ته رسیدی شي پاکستان په دغه اوس عصر کې دغه هدفونه ترلاسه کولی شي؟ په دې ارمان د پاکستان ناجایز حرمي پلان انګریزانو د دې سیمې نه په دې ارمان کې په دې ارمان د شل کاله امریکایان هم لاړل په دې ارمان د ویتنام نه د شمالي جنوبي ویتنام نه امریکایان هم ټول چې جنوبي په شمالي ویتنام کمبودیا او لاوس باندې نه کاله هر اتمه تاسو په دې بمباري کوله او شپږ میلیونه ټنه بمونه کې غورځول او بیا څو چې بیا په جنوبي ویتنام کې د خپل سفارت د پاسه ولاړو او تختید نه په افغانستان کې د بمونو مور خورنیاني کټول استعمال کړل او بیا د فی په تیاره کې د باګرام د کابل هوایي ډګر ته وتښتي چې د دې غپلاران نه کامیاب شي نه پاکستان بس کامیاب شي چې دا د حرمونه په هر تعاملات دوی بس کامیاب شي. ټکر صاحب کو دوی په تاسو په دې باور است یو ټول افغانان په دې باور دي او ټول هغه شننې چې دي هغه په دې باور دي چې پاکستان په دې باندې نتیجې ته نشي رسیدلی او نور نشي کولای چې هغه ګټې وټې چې دوی په دې مسایلو باندې تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي او په لسیزو کې ترلاسه کړي دي. دغه یو بل بود ته زه راځم چې په پاکستان کې په خپله زه چې کوم د پښتونخوا د خلکو خبرې اورم، د بلوچستان د خلکو خبرې اورم چې د پنجاب واک او بیا په پنجاب کې د څو کورنیو واک او بیا هغه واضح دي او د هغې د پلار واک او بیا د هغې د زوی واک او بیا د لمسي واک او دا نور نشي کولی چې د دې خلکو نه د خپلې ګټې وتروړي او نور د دې خلکو نه د دوی مالکیت واخلي، نور د دې خلکو نه د دوی ژوند واخلي، نور د دې خلکو نه د دوی ګټې وټې او اقتصاد واخلي، د دوی نه د دوی معادن واخلي، د دوی نه د دوی جایدادونه واخلي، لکه بله ورځ چې خلک د خپلو مینو نه په تیرا کې کډه کړله، نور دا ناممکنه ده او دا د څو کورنیو ته دا واک راټول شوی دی. ستاسې شننه په دې برخه کې څه ده چې آیا واقعیت همدغه تحلیلونه چې دي دا واک یو څو کورنۍ دي چې هغه د هند د شرکي کمپنۍ د وخت نه هغه د انګریز سره پاتې شوي دي او بیا د غرب سره پاتې شوي دي او بیا د هغوی واک دی او په دې خلکو باندې په دې میلیونونه انسانانو باندې چلیږي او هغه کورنۍ چې هغوی د سلګونو کالو کلاوې دلته ولاړې دي د هغوی نوم او نشان غواړي ورک کړي، د هغوی نوم او نشان غواړي چې د هغوی پلار او نیکه دلته نهضتونه تیر کړي دي، دلته یې مشریانې کړي دي، دلته قومونه او ملتونه رهبري کړي دي، هغه هم د منځه ویسي. دا لوبه نور څومره دوام کولی شي؟ ګرانه چې څنګه ما تاسو ته خبر وکړه چې هلته کې مڼه پخه شوې ده او د اباسین اوبه د سکو په انتظار دي، خو زه همیشه یو خبر کوم چې روانه ده نو د خانه ده. په بلوچستان کې 12 میلیونه بلوچان وروڼه دي، هلته خو هغوی ټوپک راغستی دی په پاکستان پسې، او په پښتونخوا کې 40 میلیونه پښتانه دي، هغوی ولې د ازادۍ لپاره ټوپک نه راخلي؟ ځکه چې هغوی د تشدد والي دي چې کوم د پاکستان پروژه ده. نو چې په افغانستان او په پاکستان کې د کوم کسان د تشدد خبرې کوي نو دا د لوی افغانستان دښمنان او د پاکستان ایجنټان دي. که دا هر څوک ځکه چې د پاکستان پروژه مخ پر وړاندې د تشدد څخه دا پاکستان پروژه مخ پر وړاندې بوتل. بل یو بل ډېر لوی مصیبت دی احساس چې د افغانستان د ځینې کسان نه دي، دا دروغ ډېر زیات دی. د یو کس د مشروطیت لپاره به دونه دروغ وایي چې ډېر څه سریع او نیخ کړي. یاره زه ورته یو مشر خبره کوم، جهاني صاحب، هغه په لګیا په ټلویزیون باندې چې د اوسه پورې د پاکستان په تاریخ کې یې جو دهشتګرد ہے اس کے پیچھے ور دی ہے دا پیټم نه مخکې دا چغه چاب نو واخلي
دا یو بل مرحوم هغه ذات پروفیسور وی په نن سبا په دغه کې ناستي په واشنگټن کې ناستي هغه وایي چې دا خبره منظور کړل چې یو د دهشتګرد اس کې پیچې ورده او دا خبره په کال 2001 کې چې ارکلا پرویز مشرف چودري دا دغه نه لکه افتخار چودري دا سپریم کورټ د جج نه لکه نو وکیلانو یو تحریک شروع کړ نو دا چې هغه یو خلک د پرویز مشرف کې د دهشتګرد اس کې پیچې ورده او دوی په منظور باندې وړي ته دروغ صادم نه کړه ما سره یو زما ډیر نږدې ملګری دی پی ایچ ډي ډاکټر کې په افغانستان نو زه په دې تیر شوی د شپږم په د جمهوریت په دوره کې ما یو دغه اوریده ټلویزیون اوریده نو دی وای چې باچا خان په کال 1923 کې په قندوز کې اوسېده او بیا دغه ته کوڅه پښتونخوا ته او هلته انجمن اصلاح هغه نه جوړ نو کله نو خلک خبره کې دا زه اورم نو ځکه چې ما ته پته دې کوم نه لګي او چې هغه پر ځګر خبر چې ګوردا پی ایچ ډي ډاکټر دی زه ما کابل ته تلانم نو د بلراغه مې لکه دا ته چا ویلي چې په کال 1923 کې باچا خان په کندوز کې ویره دا خو زما یو دوست د دې دروغ ته ګوره چې زما یو دوست او هغه ماته وایي چې زمون په کور کې اوسېده نو مې دا باچا خان یو کډو ویو نو مې چې یو نو مې هغه د کال 1920 تر کال 1930 پورې په ډیرس په خارج کې جیل کې پروت هغه څنګه په هم په جیل کې هم په کندوز کې وې دا څه هم به خدای ته وګوره چې د خلکو د موجودیت لپاره دروغ نه وایي خو ملي کرخه ملي دریز او هغه ملي ارزښتونه چې ډېرې د پاشلو کوشش شوی ډېر لکه تاسو چې څنګه دغه په دې خپرونې په منځ کې تاسو ډېرې تاریخي خبرې وکړي او بیا مغې سره اوس سره تړاو ورکړه هغه مو سره وتړلې دغه ټول خو شوي دي خو بیرته دغه ملي کرښې ته څومره دا پښتانه نږدې کیږي د لوی افغانستان نږدې کیږي د افغانستان خلک نږدې کیږي د پښتونخوا خلک سره ملي کرښې ته نږدې کیږي همداسې چې بلوچانو د هغوی سره څه مشترکات لرل هغې ته څومره ورنږدې کیږي او دغه حالات څومره دې ته دا برابر شوي یا پاکستان په زوره باندې دې ته برابر کړله د تشدد نه د ظلم نه د زیاتي نه چې دا خلک بیرته پوه شي چې که مونږ سره دا درد شریک نه کړو او د درد باندې په شریکه سره راټول نه شو دا زمونږ د درد چغه سره شریکه نشي نو مونږ هلته نه رسیږو دغه ملي کرښې ته د نږدې کېدو دپاره او دې ته د رسېدو دپاره په دې ملي کرښه د راټولېدو دپاره د دې دپاره څومره هغه دردونه سره رانږدې شوي دي او د دې دپاره څه پکار دي چې د یو ګډ درد نه دا ټول ولسونه خلاص شي یو خو ګرانه پکار دی چې موږ په یو خبره باندې خپل سر خلاص کړو چې د پاکستان لپاره دا مطرح نه ده چې په افغانستان کې څوک په دولت کې پاکستان به خامخا افغانستان که هر څوک د هغې مخالفت کوي ځکه د پاکستان پروژه د پاکستان منصوبه دا ده چې په افغانستان کې یو دولت هم په خپلو خپلو ونه درېږي ځکه که دې په خپلو خپلو یو پر وځي نو بیا به دې د پاکستان نه د خپل ځمکې پوښتنه کوي د اباطین او مارګلې د غرونو تر ډیورلند پورې نو دوی همیشه لپاره دا کوشش کوي چې څوک هم په افغانستان کې په دولت که دوی روستي لکه د ډاکټر نجیب نه پس دوی دولت موقتي دولت جوړ کړو د هغې به بیا مخالفت اوس عام ولس پرې پوه شوي ګوره زه ډېره دنیا سره په کنټکټ کې په کوڅه پښتونخوا کې هم په پرې پښتون او په بهر دنیا کې ډېر افغانان سره کتل دي که د بر دي سره ټولو خلکو ته په کنټکټ یو خو هغه کسان دي چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې ولسنیم زره دوی فیک اکاونټونه جوړ کړي یو دوه درې کسان ورته قانوني یو ته پښتون نومونه کړي بل کته افغانانو نومونه یو په شپورس کنځل کړي هغه به یو طرف ته په اصلي معنو کې چې کوم خلک دي ځکه چې زم په هوا کې خنوسم په یو کلی کې پیدا شوی ما او یو ډېر تاریخي کې پیدا شوی ټول دنیا سره اړیکې که دا خو ما یو پر شو نو تاسو ګورئ چې هغوی څه کوي او ګوره موږ د کوڅې پښتونخوا ته دوه پیرې ثابته کړې ده چې موږ افغانان یو عظیم خان په موږ باندې دغه کې غږ وکړ د کوڅې پښتونخوا په پښتنو په یوسفزو او په خټکو باندې چې رجیت خلاف ودرېږي موږ د هغې خلاف جنګ شروع کړو په پرسابق کې ډېرانه د شپې په تیاره کې راوتښتېد امان الله خان سره موږ ودرېږو بیا زموږ په سر څه وکړه د نیم نه کم افغانستان استقلال یې واخیست سات قهرمان شو دغه درې موقع په لاس ورغلې ظاهر شاه چې
چې دا خپل ځمکه ترلاسه کړي. لکه یو په کال 1970 کې چې هغه د پاکستان جوړ شو نو موږ د 200 کالونو شود درلود افغانستان خپل فوج سره یو قوي دولت سره په پاکستان باندې ورغی چې خپل ځمکه ته واخلي. بیا دغه کې په کال 1915 کې بیا مقرر لته د هندوستان او پاکستان جنگ ورغه په خپل ځمکه الټا پاکستان سره کومیر کول چې د پډیورلاند باندې دا کب ساسو عسكر دي دم دغه ته جنگ لموزه هندوستان ته موږ د ډیورلاند دل ساتو. او بیا په کال 1901 ايام کې چې مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو او پاکستان مکمل ختم فوج التفات خلک ختم بیروکراټ ختم عام ولس ډیر ماوسه په خو کې په غوډ کې کوم حالاتو لکه د شپې 2 بجې او 24 افغانان راغلل موږ د استول کې له لوکر او د ځکه خیر افغانان هغه بیا اعلان وکړ چې نه دروغ دي را پاسې به تاسو او دیګو بر سره موږ را پاسې به افغانستان د اته کې بیا داسې کړی لکه دا څه چې دغه په وخت کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې کال دغه اتل سو نه دغه کې ووم کې قبایل را پاس کېدل د انګریزانو خلاف دغه کال جنگ او دغه به امیر عبدالرحمن خان وای دا د برتانوي پرې سود ده. بیا چې کله پټکر په کال 1910 کې پټکر او پاکستان خلاص جنگ نادر شاه به دا د برتانوي استعمار کول راځي ده. او بیا چې پارټي اتشم د اگست کال 1988 کې د په بابل کې د پښتونو قتل عام کېده نو زر شاه به د پاکستان کول راځي دا د پاکستان سود نه ده د زموږ د افغانستان سود ده. د افغانستان د نیمه زیات ځمکه او نیمه تر په ګډورونه ښکته پروت دی او دوی د هغوی سود ده. را پاسې به تاسو ودرېږو بر سره موږ ټول خلک تیار دي خو ګوره دا ساتي د حق د شګوره خبره چې مانا به راغورځي او خورې به پرې به نه چې خو ورته چې غنی نسو لکه ماته ډېر کسان یو خبره کوي چې په کارته پاکستان وران شي په خپل به افغانستان د کوټ پورتو خلک موږ سره یو ځای شي نو دا پاکستان خو په کال 1901 ایم کې وران شو یو ځای شو چې تاسو نه غواړئ په واقع یو ځای شي خو ګوره زه ډېره خطرناک خبره مهرباني د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د صوبه سرحد خلک چې اوس ته کوټه پښتونخوا موږ وایو هغه د افغانستان برخه نه وه هغه د برتانوي برخه وه خو که مونږ دا کوم حالات را روان دي او مونږ هندوستان د پاکستان د جبر نه آزاد کړو ګوره دغه پښتانه بیا هندوستان سره دي تاسو ردي او نه هندوستان تاسو سره بیا درکوي خو هغه وخت کې برتانوي هندو اوس په اکټ بار دي ته لږ سوچ وکړئ سترګې مه په بټه کوئ نن یې ونې نه چې دا چغې وخم په دې په ځامن یو کړی ما زما چې کوم ژوند دي دا هغې متعلق څو تصور نشي کولی هر څه مې په تاله پور لګولي دي د کال 2009 کې مې د پاکستان د آزادۍ چغه ویله ولې د بچایش په شان د جرم مې په پاکستان کې هر څه مې غورځولي دي اوس په پاکستان ته نه تللي ولې زما کورنۍ نشته زما څوک نشته زه په هوا کې پیدا شوی هر څه پیدا کړي په دوله ګوري او دلته لګي لګي یو قانون ډیورن نه منو په دې باندې کېږي په دې باندې خلکو له دوکې ورکوي ټوپک ته بل اسکول غواړي او افغانستان جوړول غواړي بل هېڅ نه ډېره مننه ټکر صاحب ډېره مننه کور مو آباد خوشحاله اوسئ